نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم د سیرت بیان مشورو کړو او ما د تویلیو چې کله د نبوت نبی علیہ السلام دعوه وکړه الله نبی او رسول راولېږه نو بعضې کسان به مسلمانېدل او بعضو به مخالفت کو اکثر مخالفت کو جګړې جوړې شوې او ډېر کمزوري صحابه کرام چې هغوی غلامانو یا وینځې وې هغوی سره ظلمونه شروع شو تر دې حده پورې چې د بعضې سره دومره ظلمونه وشو چې د هغې واقعات او د هغې داستان ویلم ګران دي خود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ یو ځل نبی علیہ السلام ته عرض وکړ دا هغه وخت و چې نبی علیہ السلام په دار ارقم کې پټ تبلیغ کو دار ارقم د صفا د غونډۍ سره خوا کې یو صحابی دی حضرت ارقم رضی اللہ عنہ دا هغه کورو دا هغه په کور کې به ناست و پټ به خپلو ملګرو ته دین خاو دعوت به ورکاو او چې څوک به مسلمانېدل نو پټ براتلل د کافرو دومره زور و چې ښکاره چا د کلمې نوم نشو اخیستی تقریبا یو کم څلوېښتو ته چې د مسلمانانو تعداد ورسېد نو حضرت ابوبکر صدیق نبی علیہ السلام ته عرض وکړو د الله رسوله بار وتل پکار دی کولو دا کار شروع کو نبی علیہ السلام پې زړه نو هغه وی لږ صبر وکړې زه به هغه کوم چې ما ته الله وفرمایي چې الله نه ویلې نه کوم و ابوبکر صدیق کلک شو نو نبی علیہ السلام سره صحابه بار وته او د بیت الله په مخ کې ودرېدل او حضرت ابوبکر صدیق اعلان وکړ د کلمې د توحید اشهد ان لا اله الا الله چې د الله نه ما سوا بل رب نشته بل خدای نشته هغوی خو شرک کو دا الله نه ما سوا نور خدایانو ته سجدې کولې یو بوت یې د باران دپاره مقرر کړی باران سوال به یې د هغه نه کو بل بوت یې د بچو دپاره مقرر کړی بچو سوالونه به یې د هغه نه کول بل یې د مال او د دولت دپاره مقرر کړی د مال او د دولت سوال به یې د هغه نه کو بل یې د تجارت دپاره مقرر کړی چې تجارت کې به کامیابي د ده نه حاصلو دا په قهر د خدای اخته خلک و هلکه دا ټول کارونه د چا دي دا د الله دی ګولې بچی به هم خدای نه غواړئ مال دولت او په تجارت کې ګټه هر څه به د الله نه غواړئ او روغ صحت به هم د الله درکوي اوس هم د بعضې خلکو د زیارتونو متعلق دا عقیده ده هلکه دا زیارت لازم دانې به مې ښه کېږي دا د دانو سپیشلیست دی او دی بل زیارت لازم دا د بادو ډاکټر دی دله چې لاړ شم باد به مې ښه کېږي دا غلطې خبرې زیارتونو له تلل په خپل ځای ښه دي اخو بوتان و هغې له تلل ګناه و شرک و کفر و زیارت له تلل هغسې نه ده د زیارتونو متعلق په خپله نبی علیہ السلام فرمایي یو وخت کې حکم کړی وی زیارتونو له به نه ځئ ځکه خلکو به په زیارتونو کې د ګناه کارونه کول او شرکي کارونه به یې کول همدقه چل به یې کو لکه دا زمونږ خلک چې اوس کم کارونه په پنجاب کې خصوصا کوي سجدې به یې ورته کولې اوس هم پنجاب کې زیارتونو ته خلک سجدې کوي دغه قصه شروع ونو نبی علیہ السلام بالکل به زیارتونو له نه ځئ نو چې کله بیا د خلکو هغه تربیت شو او د خلکو ذهنی سوچ برابر که نبی علیہ السلام مبارک نو بیا ورته اعلان وکړو نهیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها تاسو ما د قبرونو د زیارت نه منع کړی وی ځکه تاسو به د جاهلیت رسمونه پکې رواجو اوس برابر شو قصه سمه شوه نو اوس اجازت دی که تاسو ځای زیارت له لاړ شئ سړي ته آخرت را یادوي د نیکانو خلکو قبرونو له یا زیارتونو له تلل د شریعت مطابق دا جایز دی دا منع نه ده خو نو داسې خو به نه کې چې دا باد ښه کوي او دا دانې ښه کوي دا زیارت او دا زیارت بچی ورکوي او دله به دوه غوټې ورکوي دره بوله نو دوه زامن به دې کېږي او که درې دې ورکړه درې زامن به دې کېږي دا پکې شریعت کې ګناه ده دا هر څه خیر او شر دا د چا په لاس کې دي د الله په لاس کې دي دا به خدای نه غواړي
وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وی که ضرر درته ورسېد. ګوره حصر دی، عربی کې حصر ورته وایي، حصر مضبوطه جمله ده. ضرر درته ورسېږي په مال کې، په بدن کې، په بچو کې، دانه ورخیږي، تبه راشي، تکلیف راشي، فلا کاشف له الا هو. معنا دا ده چې بې د الله نه بل څوک دا تکلیف نشي لرکولی. دا زیارتونه دا نیکان خلق چې دی جمدي او دی به محتاج شو، دی به چا نه سوال کو؟ دا چې ته وایې چې دانې را لخه کوي، دا دانه والا زیارت چې بیمار بشو دانې به راوختې، ځان له به پخپله دانې جوړولو کې خدای ته به سوال کو. دونه سوچ زمونږ نشته. ویلی ذمہ داری اغشتر دا پمندانو. خدای پاک اغا سیزون رواج دی کنا، اغا ششتا زناسا او دل ازم بعد با میخکیگی. دا نیک ساڑیو بزرگو منگ دا زیارتونو بد بنوے توہین بنکے، دا نیک ساڑیو خو کپا با بعد رالل نو دی بچالتا، یا بے ڈاکٹر نے علاج کو، یا دا حکیم نے، یا بے لوی اللہ تا چغوالا. اللہ نے بے سوال کو وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. مؤکد جمله ده او تاکیدی او حصر دی پکې چې کم خیر ده ته الله رسول غواړي څوک یې در نشي خوا کولی. مالک د خیر او د شر الله دی، بنده مالک د خیر او د شر نه دی. شریعت مطابق لاړ شه. بالکل نبی علیہ السلام به پخپله د بقی مقبرې ته ته او د شهدای احد نیکانو اولیاء و صالحینو نبی علیہ السلام به د احد شهداو له پخپله ته. حضرت حمزه رضی اللہ عنہ هغه لوی شهیدانو لبته، لیکن دا غختنه او دا سوال کول چې مال بیماری جوړه کا او مال دا چلو کا او مال دا چلو کا، دا یو کنه په خبره پنځو کې خلک دولت لل هغه جیبه رواج او ډول کې به پکې پروتو. شکر چې هغه شی اوس خدای پاک ختم کړ. نو چې څوک د چا بتبونه ولا بلاغ وی ډب د غاړې لاله او زر غلې متاله او چې تم اخلاص کې د دې تبه د جنجاله او ډولکی له به ډنګ ورکړ، غاړې ته به ډولکی چو. دا غلط رواجونه دلته زمونږ په دغه کندې په غاړه هغه سوری شوه نه وسه. موږ ماشومانو سوری شوه وه، په ماشوم به سوری وشوی پکې وردننه که پورې پورې به یې کته وی دې سره به سوری لر شي او ماشوړی به یې تې تاو کړې. شکر دی دا څیزونو دین خپلکو کې راغی، خلک دیندار شو د دې څیزونو نه خدای پاک. او دا شوبې او شکونه خلکو ته شیطان پاله کې اچي. نبی علیہ السلام مبارک فرمایي وی بعضې وخت کې شیطان په چا په وجود کې ورننوځي نو څه چل پکې پیدا کړي. دوره حضور پاک فرمایي نو بیا ورته وی دې فلانکي له لاړ شه چې دا جوړ دي کي، نو چې هلته لاړ شي نو شیطان ترې روځي. نو خلکو ته وی وګوره که نه جوړ شو، وی دا پکې شیطان ننوتې وسوسه ورته واچوي. نو مالک د خیر او د شر به څوک ګڼو؟ لوی الله به ګڼو. دا نور اسباب دی او واسطی دی او ذرائع دی. اسباب ډاکټر دی جوړولی نشي، دا استا یو سبب دی. ښه دقه رنګې که نیکانو بزرګانو لځې نو دعا ترې غواړه، وی ما دپاره دعا وکړه، دعا به دله وکړي. دا یو ډېره لویه خبره ده. ما له دعا وغواړه به دله دعا وکړي د خدای په دربار کې. څه کلمات به درته وښیي، هغه کلمات به شروع کړي، اوراد به شروع کړي، نو بیا د نیکانو دعاګانې خدای پاک قبلوي. دا جدا طریقه شو. نو جناب دی دا بوتان جوړ کړي، دا د باران دی او دا د سوري دی او دا د فلانکی دی او دا د پلانکی دی. نو حضرت ابوبکر صدیق نبی علیہ السلام سره راغی او د بیت الله په مخ کې اعلان وکړ اشهد ان لا اله الا الله. د دې خبرې گوی ورکوم عقیده مې دا ده چې د عبادت لایق څوک دی؟ یو الله، بل څوک نشته. سر به د الله ته لګوم، بل چاته به نه لګوم. زما د قسمی په دې جومات کې درته وایم، یو ځل لاهور ته تلم، سید علي حجویري رحمت الله علیه دا خلک ورته دا تاګنج بخش شول. دا نوم مولا دې غلطو خلک پرېښودی دی. بل نوم یې سید علي حجویري دی. دا ډېر لوی بزرګ سړی تېر شوی دی او ډېر لوی نیک سړی تېر شوی دی. قسم مې دی په خدای یو سړی مې ولید چې قبلې ته یې شا کړه او د هغه قبر ته یې مخ ته سجدې ورته ولګولې. او دې زیارتونو کې داسې طریقې جوړې کړې چې خلک ورشي نو سجدې ورته لګوي. الله عبادت خو یوازې دا نه چې مونځ ورته کوې، په داسې طریقه د یو چا تعظیم کول چې ځان انتهایی عاجزه کې او هغه لوی کې او د خپلو کارونو متصرف یې وګڼې چې ما له خیر او شر را کولی شي، بچي را کولی شي. دې ته شرک وایي. هره ګناه به راته خدای وبخي چې توبه دې نه ایستلې،
او شرک دته خدای نه بخي. ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. توبه دې وستله خو شرک هم بخي، خو که به توبه لاړې نو نور ګناهونه که د خدای خوښ اجرته به وبخي، معاف به کی، پیغمبر به سپارش وکي، بچی به سپارش وکي، عالمان صالحان. خو شرک الله وی بالکل نه بخا، همیشه د پاره به جهنم کې پروتي. الله دې مساتي دې شرک د رد د پاره نبی کریم صلی الله علیه وسلم الله راولې اعلان وکړ واشهد ان محمد رسول الله. دې خبرې گوی کو چې نبی علیہ السلام د خدای مبارک استاد دی او خپل پیغمبر. چې دا اعلان وکړ نو بس خلق په ابوبکر راغون شو، ټول کافران راغون شو چې خاکارم قصې شروع کړې. حضرت ابوبکر صدیق یې ووهه، دومره ووهه چې دا پوزه د غریب ماته شوه، په مخې وینې وبهېدې، ډېر زیات زخمی شو، او چې دومره زخمی شو چې بېهوشه شو بالکل. صحابه غریبانان نورم واهلی شو، خو منتشر شو. حضرت ابوبکر صدیق د قوم خلق رالل او دې بېهوشه یوړو، کور ته بېهوشه یوړو، او دې خیال و چې یقین لري که دې د دیوالو نه بچ شي. حالانکه ابوبکر څه ماشوم راکوټې سړی نو او نه غلام عمره یو، د مکې د بنو تیم قبیلې په سردارانو کې لوی سردار و، خلکو به قدر کو. قوم د حضرت ابوبکر راغی، غیله غوسه ورله چې دا زمونږ دا مشر دا سړی دا ولې دې خلکو و. هغه راغی قوم او د بیت الله په مخ کې اعلان وکړ، وی زمونږ سړی که مسلمان دی او د پلار نیکه دین یې پرېښی دی، پیښه خپل کار یې پیښه، ستاسو د والو ټکولو سره څه تعلق و. قوم کافر دی، مسلمان نه دی وخت کې، خو بیا هم پې خفه دي، او وی که زمونږ سړی ابوبکر مړ شو فلان کی نه به انتقام الو. دا زمونږ اعلان دی. خلق هم پریشان او د مکې سرداران چې واقعي دونه وال نو پکار چې بېهوشه شو. دې بېهوشه پروت دی، مور ورته ناسته ام الخیر، او څوک لاسونه مږي، څوک ورله خپې مږي، څوک ورله ګوتې مږي، څوک ورته چغې وایي. سهار بېهوش او مازدیګر په هوش کې راغی. نو چې څنګه په هوش کې راغی لومبې تپوس یې وکړ، لومبې خلق ورته او کافر ته تودي، ځکه مسلمانان خو نشته، هغه خو سره د نبي علیه السلام دار ارقم ته څو خپلو کورونو ته لاړل. لومبې تپوس یې دا وکړ، وی ما ته د نبي علیه السلام حال ووایه چې هغه به څنګه وي. لومبې تپوس ته خلق ته ټول خوار شو، ملامته کوی چې د هغه د لاسه خو د باندې دا تکلیفونه تیر شو، د هغه د لاسه بېهوشه شوې او دا وینې د نه توی شوې، او چې د سترګې وغړولې نو بیا هم د هغه تپوس کې، نو بعضې د قوم خلک هم ترې روان شو. هغه وی نه ما ته فورا پته الو وایه. مور وله الوه پخه کړه، نرم خوراک، بېهوشه دی چې دا خولې نه هم وینې بېږي چې دا الوه وخوري. بچې دا وخوره، لږ د یو پوټې طبیعت برابر شي، ساره داسې بېهوشه، دا لږ یو بوس که چې لږه تنده دې ختمه شي. وی مورې تر څو چې د نبي علیه السلام د حال نه نه خبر، قسم دې که دا اوبه سک وکم او دې خوراک له دې خولم یوسم. دې ته محبت او مینه وه. ما له فورا د نبي علیه السلام خبر راکې، مورم ورته ملامته کړي، مورې خبرې رستو دي، ما ته د خپل جانان الو وایه. زما محبوب کم ځای دی، څنګه دی؟ ځکه وال ټکول شروع شو، اب هم زخمي، اب هم خوږي، خامخا به زخمي به خوږ به ما ته الو وایه. وی مونږ ته څه خبر یو، مونږ ته څه پته لګي؟ وی د عمر خور د ام جمیل، وی هغې ته پته لګي، هغې نه تپوس وکړي. نو بچی دی، بیا مور کافره ده، لا مسلمان نه دی، خو بچی دی، په بچی خامخا د خلکو رحم راځي. نو مور زر لاړه د حضرت عمر خور ته ام جمیل کره، وی زه راغلی زما زوی دی ابوبکر، او دقسې ساره داسې والی شوی دی او بېهوشه پروت و، او تږي دی، نهور دی وینې ته بېږي، خو چې سترګې وغړولې نو د محمد نوم اخلي صلی الله علیه وسلم. نو مونږ ته څه پته ده چې به کوم ځای کې وي، او وی تی راته یاده کړې چې د هغې نه تپوس وکړې. غریبه ویارېده چې که زه الو یم هسې نه ما له څوک تکلیف را نه کړي. وی څوک ابوبکر؟ زه خو یې نه پېژنم، ځان یې ناغرضه کړم، نو خو ابوبکر نه پېژنم څوک دی. وی زما زوی رستا نوم یې اخېستی دی، وی د بل چا به یې اخېستی، زه خو یې نه پېژنم. یاره وی تورېږه چې ته دونه په دې خپل بچي پریشان یې، در سره ځم چې زه یې وګورم په خپله، ځان یې ناجانه کړ چې دا به څوک وي. نو راله، نو چې راله حضرت ابوبکر ته وکتل، نو په ژړا شوه ورته، هغې خو پېژنده، مسلمان رورو، په ژړا شوه. نو ته فورا حضرت ابوبکر تپوس کړ ام جمیل د نبي علیه السلام حال راته،
د خپل محبوب ذکر راتاو که څنګه دی نو هغه یریده مور ته اشاره وکړه وی مور دې ولاړه ده وی مه یریږه ته وایه وی په خیر دی ټیک ټاک دی وی کوم ځای دی وی دار ارقم کې دی وی ما ولا بوزه مور ته یې بچې دا لږ خوراک وخوری مور چې مې نبي علیه السلام په دې سترګو لیدي دې قسم دی که ګوتې یو پریشان یم خامخا په هغه به غذار شوي زخمي به زه به وینم نبي علیه السلام نو پاسېدی کوم ځای شو په څو کسې ونیوه مور ورسره شوه د عمر خور ورسره شوه وی ښه دې وخت کې مه ځه چې لږه تیاره شي نو لاړ به شو هسې نه په لاره څوک ګوتو مخې له در شي بیا غذارونه کي نو چې نبي علیه السلام لا ورورسېد او پیغمبر علیه السلام یې ولید نو ډېر یې وجړل او صحابه هم ورته وجړل او نبی علیہ السلام هم ورته وجړل وی دا الله رسوله چې ته مې روز ولیدې ټول غمونه مې ختم شي جوړ شوم ټیک شوم دا الله رسوله زما دې مور ته دعا وکړه مور یې کلکه کافره وه دوی سره به جنګ کو حضرت ابوبکر صدیق سره او جګړې به یې ورسره کورې پلار دې که دین دې پرېښود او وال ټکول به خورې وی دې مور ته مې د الله رسوله دعا وکړه چې زما دا مور خدای پاک مسلمانه کی نبی علیہ السلام لاس اوچت که یا الله دا ابوبکر دا مور مسلمانه کی فوراً خدای غم مسلمانه کی موری مسلمانه شو دا حضرت ابوبکر غوندې شخصیت باندې دا تکلیف تیر شو داسې نور صحابه حضرت بلال رضی الله عنه دا هغه واقعات خو درته معلوم دي او به یې نیوه نو د مکې په شګو به یې سملو په ګرمه شګو او بیا به گرم یو ځای ته چا بوتلم د مکې شریفې نه بار وی رضا هغه ځای راته ښیم چې هغه بلال به یې ورته بوته الله ته پته ده تاریخ کې څه ذکر نشته خو یو ملګري بوتلم دا هلته ډېر زیات پاتې شوی دی نو ما چې هغه علاقه وکتله شګ او ګرم او کاڼي او داسې یو کویم پکې شال غوندې و د کیکر بوټي و پکې ډېر زیاته ما ته دا ځای دی دا په شګو به یې سملو او د مکې ګرمي ډېره سخته ګرمي ده او بیا به ګرمې تیږې راواغېشتې کاڼي او دا ګرم ګرم ډبرې دا به وله په دې سینه د پاسه کېښول هغې تاو به مو او چې دې ته ساه نشي اخیستی مړ شي په دې کې او چې کوم زخم به جوړ شو شګې به یې وله واچولې پکې او په دې هم نه پرېښوده ماشومانو له به چوکې ورکړې غنو والا چوکې ازغو والا چوکې ویشه به دې وهی دی به راګیر که وهه به او د هغه د خوله کې یو ټکې بس پروت و الله احد الله احد الله یو دی یک تنها دی خدای شریک نه لري دا بنیادي چیز دی ګوره الله یک تنها دی شریک نه لري څه معنا په ذات کې یو دی او یاد وساتئ رونو ګورئ چې څنګه دا شرک دی چې ته خدایان دوه ګڼې دا هم شرک دی چې د الله خاص صفت بنده له ثابت دی دا الله چې کوم خاص صفت دا چاله ثابت دی بنده له دا هم شرک دی دا هم کفر دی د بنده او د خدای منځ کې فرق بساتئ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډېر لوی شخصیت دی لیکن الله نه کم دی الله نه کم دی حضرت عبدالرحمن بابا سوئی وی داسې څنګه دی خدای مه ګڼه بې شکه چې بنده دی خدای مه ګڼه بے شک چې بنده دی نور کل والا صفات دی پر اختیار او عربی شاعر وی لا یمکن السنا کما کانا وی اغا سے سنے نشم ویلے چې د پیغمبر د شان سره مناسب ده نشم اغا سے تعریف کولے خودون بویم چې بعدس خدا بزرگ توی قصه مخت وی دون بویم چې د الله نه لاندې د هر چا نه دی مرتبه اوچته او خدای نه دی ګورې خدای نه دی او دا الله چې کوم خاص صفتونه دي دا به نه ثابته که نبی علیہ السلام لا بل پیغمبر لا بل چا لا دا الله خاص صفت مونږ ثابت کو کندې ته پرېوت تبعه ته پرېوت هر ځای هر وخت موجود څوک دی دا صفت بدل دی او هغه څیزونه چې زمونږ په سترګو په لاسونو کې نه راځي عقل کې نه راځي چې هغې ته د غیب او علم وایي دا چا سره ښایېږي الله سره بنده له به نه ثابت خطا دې څوک نه کوي نو دا یو عقیده وه چې په دې عقیده د نبی علیہ السلام جګړه وه په دقه سیز جګړه وه نه په بادشاه و نه په مال و نه په دولت نو شرک فی ذات چې دوه خدایان ګڼې شرک فی صفات چې د الله خاص صفت چاله ثابت کې بنده شرک فی ربوبیت هلکه وی دا پالون کې خو الله دی وی دا فلان کې هم لویول کوي او غټول کوي دیم پالل کوي
دا شرک دام دا چا صفت تے دا ربوبیت دا اللہ صفت بندہ لبنا ثابت ہے فرق با ثابت ہے باہر کے زمارونو حضرت بلال بے ہوا او دا سے بے پچام کینونو وہ چیوینی بدا غریب نہ بے دے او دا غدق یو آوازو اللہ احد اللہ یکتا دے شرک نہ دے نہ پا ذات کے نہ پا صفتونو کے نہ پا کارونو کے نہ دو خدایان شتا نہ دریشتا یو دے او نہ دا خدای صفتونو پا بلچا کے شتا او نہ دا اللہ پشان کارونو بل سوک کو بل سوک نشکو بچی با خدای در کئی شفا با اللہ در کئی خیر او شر دا اللہ پلاس کی دے اللہ بے در کئی نورس کو میں خدای پیدا کئی انسان اللہ پیدا کردے دے خدای بے فنا کئی دے اختیار اللہ بل چالا نہ دے ورکڑے ندی و بیا ہوا نیودت حضرت ابوبکر صدیق پلارا روانو او پدی غریب لو بے کہ دے نو مشومان موی او لوی موی پکانی مولی او پچامکینو موی او اذا پرید او دیوینا اللہ احد دا حضرت ابوبکر پزلو اسوزے امالک تولوی ویدا امرائی خرسے نا وی نا خرسو وی پسوی خرسے وی پا دومرا پیسو بس لال کورتا پیسے روڑی والے ورکلی ابوبکری مون کلی رو خیار گانا لے دارا دومرا پیسو خونو پا دی خورد پشان لس مریان کی او دی خدا خدمتم نا طولش پدا غا حد حد چگی وی دی خدا خدمتم نا دے دا کارم نا دے او دومرا پیسے دے پیراکلے وی بس تا پرید دکی چی کم کمالات کی دا پا بلچا کی نشتا ما دے پی جندل نو چی کور تیراوست نو بلال و تسوئی دا حبشے و دا حبشے او تسوئی وی ابو بکر زان لدے غشتیم که خدای لدے غشتیم اللہ اکبر که زان لدے غشتیم نو خائرات کار چی سکاری چی در لو کم او که خپل رب لدے غشتیم ما او رب پرید چی دا خپل رب عبادتو ما خپل خدای تا پرید اکه زان لدے غشتیم کوم بده خدمت وینما ځان لنه غشتي مال الله لا غشتي او زدن النفس زاده نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو اعلان وکړ وی ابو بکر سیدنا واعتق سیدنا وی ابو بکر زمون سردار دی او زمون سردار آزاد کړ بلال ته سردار وی اعتق سیدنا زمون سردار آزاد کړ غلامانه بچ کړ حضرت عمار او حضرت یاسر اللہ اکبر دا سے بے وحل دا سے حضرت یاسر رضی اللہ عنہ پوالو ٹکولو شہید کا غریب وہاں بے اوچتا اور اخلاصوں میں او پر اخپو کے بے اوتا پڑی واچو لو پزما کا بے راہ کر جنگ پر سدے ایرونو پدے ندے چے پیسے دولت مال بادشاہی دقا یو ٹکی باندے جگالا دا چے اگر اللہ احد اللہ یو دے اغیب خدای لشریک کر دقا یو ٹکی باندے جگالا اللہ احد جگالا پدے دا نو دمرے ہو چے غریب شہید شو شہید حضرت یاسر او بی بی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ اغیم شہید اکلا او پا دمرہ بے دردے شہید اکلا چے دا اغیم مثال نشی پیش کے دے او خیرہ وستنو دیکھ پہ پورے والا پڑے اتاڑا ایو پڑے دا اوخی پورے اتاڑا بل پڑے دیکھ پورے اتاڑا دیکھ پہ پورے اول تے اوخی پورے اتاڑا او دی دوارو اوخو تا ابو جہل وی دا اوخی روانے کے اوخی خوڑے لوی طاقتی چے روانے پہ دا خپے دا غریب کولاو شو نو پا جڑا شو نو یو دروی دا اوخی پہ اتاڑا وی مدر توی مچے نشی ٹنگے دے کر دے سزا تا پا مینز با دے شلو ٹنگے دے نشی در تویم کنا پریگے دا نوی دین دے و دا زور دین دے قبول کا وی نا وی او دی جالل ولی وی ما خو پا دی تکلیف ندی جاللے چی دا تاسو ما پا مینز شلوی پا دی میں ندی جاللے جالم پا دی چی دیر ٹپے مو پوٹے نے غندے سامی دا اس پا میں پا مینز دوزائے کے صابرانو خیجی جالم پا دی چرمان و افسوس زما پا وجود سمر وی اختدی دمر ما کی ساگانے وی او ہر سامی پا دغا طریقہ دا اللہ دا دین نا قربان کرے پا دی جالم نو بیا و سر دیر ظلمو که یونی زیر آواغشتا او باغی باندی ولا دیر دا حیا پا زی که غزارو کو پاغی که شهید اکلا دا دین دا پارا قربانے دی گوره من سوک لگ من اغا سیز دا پارا چی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم را من لال روان دے اسم نشتا من سوک لگ
مونږ دین له څه قرباني ورکړه؟ جماعتونو پورې مونږ خنداګانې کوو، په علماو پورې مونږ خنداګانې کوو. د دین نښې خو نن ستا هم دقه دي که پیغمبر خو نشته چې ته د هغه لاس ښکل کې، صحابه خو نشته چې د هغه لاس ښکل کې، خو چې څوک درته د پیغمبر دین ښیي او په کم ځای کې د پیغمبر دین ښودلی کېږي دغه دین دی که نه. مسلمانه سوچ نه کې، علماو پسې ته کنځل کې، تا نه څه پیسې دنه نه غواړي، دولت دنه نه غواړي، دین درته ښیي، مونځ درته ښیي، قرآن درته ښیي، نیکي درته ښیي، جنت لار درته ښیي، دوزخ نه دې بچ کوي. په دې دومره ورځو کې څو کاله وشو زما تاسو سره ما دنه چې ته د دنیا مطالبه کړ دغه چنده ده دنه جومات له غواړم خپل کور لی نه غواړم. تاسو مخکې په دې جومات ته پاسه لګي دا دې تاسو یې ویلی خپل لاس کې هم ناله. خو دا چې راغله مې شین شو خدای دپاره شین شو چې تاسو نه خدای جنت والا جوړ کړي، د دوزخ نه هم خدای بچ کړي. دا علما هم دقه کار دی. جومات کې څه کېږي؟ دغه رنګې وګورئ تاسو دا نیکان خلک تبلیغ والا او دا نور دوستان څه وایي درته؟ خو دین درته بیان. طالبان ستاسو په ټوکړو لګیا دي نو څه کوي؟ نو خو دین زده کوي که نه قرآن زده کوي، دین زده کوي. نو ته طالب دشمن یې، نو ته د جومات دشمن یې، نو ته د مدرسې دشمن یې. مدرسه کې څه دي؟ خو د خدای قرآن پکې ښودلی کېږي که نه. مدرسه کې څه شی دی؟ د پیغمبر حدیث پکې ښودلی کېږي که نه. نو سکول سره دشمني نه کوي، یونیورسټۍ سره نه کوي، او د خدای قرآن سره کوي، علماو سره کوي، نیکانو سره کوي. ګیرې ته سپک ګورې، پټکي ته سپک ګورې. ولې؟ ته خدای نه منې، ته قیامت نه منې، قبر نه منې، دې له به نه ځې، ټول عمر به جم دی. دا صحابه ستا پیشوایان نو دوی څه کړي دي؟ تاسو وکړه. او غلطۍ کمې خو پاچا کې وي، نو دا خو د څوارلسمه صدي ده، دا خو د صحابو صدي نه ده. غلطۍ په چا کې نشته. دې قربانو ته وګوره که نه، دا به د قیامت پر ورځ د دې حساب کېږي، احتساب به خدای کوي. سمیه به مدرۍ کې دې څه کړي دي، ستا مور څه کړي دي. بلال به مدرۍ دا مې نیازبینو ده څه کړي دي، تا څه کړي دي. دا یاسر به مدرۍ رضی الله عنه ده څه کړي دي او تا څه کړي دي. بیا به موږ څه کوو؟ رسول الله مبارک به م ولاړي، حضرت آدم علیه السلام به م ولاړي، او پیغمبران به م ولاړي، قرآن به دې م ولاړي. دا قرآن اسه وړې خبرې خو نه دي. د دنیا ژوند دې تېر بشي چې په قبر ورلې خدای خبر څونه موده به قبر کې پروت دی، او د قیامت لویه ورځ را روانه ده. خو الله بس نه پیدا کړي. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. حضرت عمار رضی الله عنه خو بچ شو بیا، لیکن الله غله بیا لویه مرتبې م ورکړې دي. مسجد قبا کې چې کله نبي علیه السلام جوړو دې حضرت عمار به خلکو به یو خښته وله، ده به دوه خښتې راوړلې. نبي علیه السلام چې ورته وکتل ویح عمار تقتله الفئة الباغیة، باغی ډله به دې وجني، ته به شهید کېږي د باغیانو د لاسه. دا یو معجزه شوه د نبي علیه السلام. کومه خبره چې د پیغمبر علیه السلام د خولې نه پیشنګویي ولي د وروستو زمانې، هغې ته معجزه وایي. د عادت او د عقل نه باب دا پیغمبر معجزه ده. دا همیشه وي چې کله خدای وغواړي نو وي، او چې کله خدای ونه غواړي نه. د ډېرې څیزونه نه دي وي، او د ډېرو ویلي دي. د ډېرو ورته پته وه، د ډېرو نه وه، د لږو نه وه. نو په جنگ صفین کې دی غریب ولګېد، زخمی شو، چاته یې مال اوبه راوړی حضرت عمار. نو چې اوبه یې وله راوړی، هغه سړي وله د اوبو په ځای پی راوړی. نو چې پی لاس کې ونیول نو سترګو نه بیا اوښکې وبهېدلې، او خوشحاله شو. د خوشحالۍ نه ګورې وي، په غم نه جالم، په خوشحالۍ نه جالم. را پیش کم وی ما د خپل محبوب جانان نه اورېدلی دي، محبوب پیغمبر نه، چې عماره آخر مشروب به دې پی وي، لږ ساعت پس به آخر به پیس کې پی به ستا اخیري مشروب وي، دا به اخیري څکې وی دا مې اخیري مشروب دی. او ډېر خوشحاله یم نن، ډېره لویه مبارکي دی عمار ته چې نن په د خپلو دوستانو سره ملاقات کوي. او ساتې لاړه وخته بې کسۍ کې د دین خدمت کوي. اسانه خبره خو نه ده. دلته به یو سړی راشي او زما د اسلام خلاف به چغه ووایي، تاسو به جمدې پرېږدئ. نو شرک او کفر خو د هغوی دینو، او صحابه به هغې کې منځ کې چغه واله.
ابو جهل راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا او د پیغمبر علیه السلام په شان کې ډیره سخته ګستاخي وکړه، ډیرې کنځلې یې ورته وکړه. داسې کنځلې یې ورته وکړه چې نبی علیه السلام کې خاندان کې نسب کې ځای پرې نه ښود. حضور پاک چپ و غږ یې ونه کړ، هېڅ یې ونه وی. دی کې حضرت حمزه ته یو ښکار له ترې دی، هغه ښکار نه راغی لینده او غشې ورسره یو ښځې ورته ال وی یاره حمزه ارمان که لږ ساعت مخکې راغلی وي درواره حالت دې لیدلی وي. ویه څنګه؟ وی نن خو ورته ابوجهل ډېر زیات بد رد وی. وی ښه؟ وی یو بس نیغ دا ده به عادت ته چې دی به نیغ دا ښکار ده چې به راغی نو بیت الله له به ته نیغ ورغی بیت الله، بس ابوجهل پکې ناست و، ډله ورسره وه. هغه لینده یو چته کړه دغه شی هغه لینده او ابوجهل دې کپرې دی راوبروله. وی تا زما وارث سره کار څه دی؟ د هغه خپل دین او ستا خپل دین، او که ایمان د کې او نرې را میدان ته شه. داسې سخت شلقې په سر ورکړه چې د ابوجهل د سر نه وینې روانې شو. او وی ځکه نه وی ما کلمه وی دا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله که پلار کې زور را دی خوښ. خلق ورپسې پاسېدل خو ابوجهل وی غلی شه دې وخت کې دی په جوش کې دی. عمر واره ډېر بې عزته کړی دی. خیر حضرت حمزه چې کور ته لاړ په سوچ کې پرېوت چې دا خو ما جذباتو نه کلمه ووی، زور دین مې پرېښود، نوی دین مې قبول کړ، دا مې څه وکړل. وی ټوله شپه مې خوب ونه کړ. نو وی سهار رالم بیت الله سره ودرېدم، نو ما خپل خدای ته سوال وکړ چې خدایه ما خو خپل د پلار نیکه زور دین پرېښود او نوی دین مې اعلان وکړ، جذباتو کې رالم، غصه کې رالم او زړه مې مطمئن نه دی. خدای چې کوم حق یې هغه راته وښیې. وی پروردګار راته حق وښو، ټول شکونه مې ختم شو، ایمان راله خدای کې مضبوط کړ. دا هغه کنځلو خدای بدل دلته ورکړ، ترې مسلمان شو. چاته به تکلیفونه رسېدل، څوک به وهلې کېدل، او څوک به خدای پاک چې د چا په قسمت لیکلې وه هغه مسلمانېدل. حضرت عثمان رضی الله عنه د هغه ترو نو د کجورو پوزکي کې به یې وتړه، پوزکي به یې تګیر چاپېره توک او په پړي به یې وتړه. او تر ته خو تر خو د پلار په دی څوک ورته غږ نه شي کولی، حالانکې ډېر لوی شریف النفس او لوی خاندان دی. او د پاسه به یې پې پوزکي وتړه او لوګې به یې ورته لاندې نه کو. دا تکلیفونه لیکن الله ورسره څه وکړل دې خلکو سره؟ دا یو په یو نبی علیه السلام شمېرلی دي، یو په یو یې په ګوته کړي دي. ابوبکر فی الجنه، جنت ته به ځي. عمر فی الجنه، جنت ته به ځي. عثمان فی الجنه، جنت ته به ځي. علی فی الجنه، جنت ته به ځي. یو 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 یې په ګوته ښودلی دي، شمېرلی دي یو یو کس. کفارو میټینګ وکړ، وی یاره نبی علیه السلام متعلق دی به څه چل ورسره وکړو؟ دا خو زمونږ ډېر خلک روان دي ورو یو یو کس یې ملګري کېږي. دا عمر پکې نوجوانو، حضرت عمر رضی الله عنه تورې واغېسته، مړه وي تاسو له چل نه درځي، ما له راځي، دغه دې ورلم پرې دلته کښېنئ خوځئ ما اله به زه کور ته ځم، ډوډۍ به خورم، اوبه به څکم، تر څو چې مې د محمد صلی الله علیه وسلم سر نی پرې کړی، دلته مې دله نی راوړی. بس هغه خو ما حرامیان و ته زنده باد وی، نو دې راغی تورې نه توی کې نه وویسته. په لاره ورته یو صحابي په مخه ورغی، حضرت سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه دی. بل یو بل صحابي بعضې حضرات یادوي چې په مخه ورغی، ورته وی عمره څه کې؟ یاره د پلان کې ورځم او نوی دین خوری او ټول قوم کې اختلافات پیدا شو او نن یې نه پرېږدم سر به دې په توره وام. خو صحابي خو پټ پټ مسلمان، عمره دا کار ګران دی، نشي کولی. نه خامخې کوم، عمره ګوره مه کوه، ډېر لوی قوم یې دی. یاره وي ما دې دا دغه قوم ملک خو دا کار دی نن کوم. ورته وایي نه شي کولی، مه کوه. بس دې پې پېښ شو. وایي لکه سعادت معلومېږي لکه چې تم صحابي شوې، صحابي به یې دین ته وي. ودرېږه چې تا برابر کړم. هغه ورته ما پرېږده ورشه د خور او د اوښې غم دی واله، ته چې د کومې ډېوې وجلو پسې ځې د هغې رڼا ستا د خور کور ته ننوتله، پېغور یې ورکړ. نو عربو له خو پېغور لوی شو، بس فورا لاړ. نبي علیه السلام یې په ځای پرېښود، خور کره لاړ. د خور نوم یې فاطمه.
التلا او دا اوخی نوم سعید ابن زید چې الته څنګه لاړه اتفاق تا ګوره هغې یو استاد راغلی د قرآن ورته ښیي حضرت خباب رضی الله عنه هغه چې وهب غریب ټکاو او ته قرآن ښیي او دروازې ځان پسې له دننه نظر کړی چې عمر ورغې دروازې یې دیکه ورکړه دروازه بنده وه چې غوږ یې کېښود د قرآن شریف تلاوت یې واورېد او خو دا خبره خو ټیک ده دا خو زما دا خور اوښې مسلمانان شوي دي نو د غصې نه د تورې په هغه سټۍ باندې په هغه لاس موټي باندې دروازه واله 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 ورلر کې هغې خو پې شو هغه استاد ته وی حضرت خباب ته یې داسې کار وکړه ته یو غاړې ته پټ شه کټلان دی او زه خو ما ده خور ده نو بس خدای را پیښه کړی دا څه چې کېږي چې دروازه ورته سین کولاو کړه نو دې اوښې ته په پرزو نه شو او کلان دې ځای نو بره ځای شته ښه بره اوښې چې بره درې خوري دي او بره ځای شته الله وبخ بره اوښې چې بره ځای ډېر دی اوښې سره په پرزو نه شو او داسې لګیا دي چې د خورې زوروره مو توره او د تورې په دې موټي یې وایي دا خپل اوښې نو دا خور یې راله چې یو خوا مې رور دی بل خوا مې اوښې د خلاصې یې کو خدای مو به خلک غوندې چنده کې تعاون وکړي ښه ځکه زمونږ ته ډېر زیات نو دا خور یې ورله او د دواړو خلاصې کوي حضرت عمر څپېړه اوچته کړه دا خور یې په دا مخ وواله او دومره مضبوطه څپېړه یې ورکړه چې د هغې د مخ نه وینې راووتې او د عمر په مخ پرېوتې بس چې داسې وشو نو بس خورم د عمر خور وه وی لاس دې خلاص او توره دې تېره چې څه دې خوښې توره د سره مونږ مړکه بس مونږ مسلمانان شوي یو نو چې ده دا خور دې اوښکو ته وکتل سترګو ته او دې وینو ته یې وکتل نو په لکې رحم راغی او خې پرېښود تو یې کېښود وی تاسو څه وې ما ته وښایه وی نه ښایو ته پلیت یې ته کافر یې تا ته مونږ دا نه ښایو وی څه چل وکړم وی لامبې به بس حضرت خباب رضی الله عنه پوه شو چې د نبي علیه السلام بیګانه دعا عرش ته رسېدلې ده اثر شوی دی بس زر راووت د کټ د لاندې نه ای عمره قسم دې ته چې د چا مرګ پسې دی بیګې ستا د ایمان دپاره دعا کړې ده ستا خیر خواهی پسې ګرځي او د شپې نبي علیه السلام بیګا دعا کړې ده اللهم اعز الاسلام باحد العمرین خدای په دې دوه عمر کې یو مسلمان کې نو د نوم عمر او د ابو جهل نوم عمرو ابن هشام دلې تغلیب ورکړ دې یو مسلمان کې دلې بیګا دعا غوښتې ده ته مرګ پسې ګرځي ادې خیر لټوي ته مرګ پسې ګرځي ویلم بل وی ته وایه څه دې وی ما ته خو څه وایه که نه نو چې څنګه پاڼه راواړوله قرآن حکیم به په تختو لیکه د کجورو په تختو به لیکه په ډبرو په کاغذ نو د نبي اسلام په منځ کې چې تختې راواغېشته لومبی ایت عجیبه دی لومبی ایت هغه داسې دی چې انی انا الله ظالم لا اله الا انا ما سره شریک نشته فاعبدنی زما عبادت وکړه واقم الصلاة لذکری او زما د پاره ما د یاداش کما یادې نو مونځ وکړه په مانځه مې یاد کړه دا لومبی ایتو دا الله د توحید و چې دی ورد لی پله کې اثر وشو وی دی چې د نبي علیه السلام ده نو بس خوشحاله شو نبي علیه السلام دار ارقم کو اول ته هغه ته اطلاع رسېدله چې عمر د مرګ پسې راوتلی او توره ورسره صحابه هم پریشانو چې دې څنګه دار ارقم ته ورننوت صحابه وی صاحب هغه دی راغی نبي علیه السلام هم ډېر بهادر و وی دې خوا شی وی که په ښه نیت راغلي هر کلی به ورته ویم او که په غلط نیت راغلي د ده په دا توره به دا سر وه حضور پاک ورمنډه کړی ورتیز شو عمر یې د دقه ځای نه کلک کړی هغه بهادر عمر په رپېدو شو او رستو بیا وی رستو وی قسم دی که داسې حال را باندې چې ته راغلي چې د نبي علیه السلام لاس مبارک مې ګریوان ته راورسېد وی د سر د ویښتو نه د نوکه پورې مې د وجود نه خولې وبهېدې وایه عمره په څه نیت راغلی شابه وایه د الله رسوله د ایمان په نیت مسلمانېږم کلمه ویم
کلمې وې او ټولو صحابو د خوشحالۍ نه وی الله اکبر، خوشحالۍ نه وی الله اکبر. او جنات فرشتے سوئی اسمان کے فرشتے، ابن ماجہ کے حدیث تھے، ابن ماجی پہ حوالہ درتویب ابن ماجہ کی سری استبشر اہل السماوات بے اسلام عمر، دلتا جسنگ مسلمانان خوشحال دیو بل مبارک باد ورکی مبارک سے عمر مسلمان شو نو پوا اسمانونو کے فرشتے یو بلتا ترغالو جو مبارک باد ورکی مبارک سے عمر مسلمان شو. خدای مسلمان ګور یو یو وی دا الله رسوله دا دین حق دی کنه ویو ولی حق نه دی نو پټ ولې ناس شو وی ما ته لاړ نشتا وی زه خو په ورالم راغی د بیت الله خواله ودرې اے وی کڅوک مې پیجنې خو ډېره ښه ده او کڅوک مې نه پیجنې نو انا عمر بن الخطاب. اوس هغې ناست دي چې د نبي علیه السلام سر به راوړي هلته ناست دي او ما ایمان راوړه ښه مسلمان شوم ښکار لته په خپله ښکار شوم ما ایمان راوړه او که چا کې زوري را میدان ته دي شي نو ګرم ځای له سوخپه نه وړي بیا په غریب هر سړی ورځي په مضبوط پهلوان څوک نشي ورتلی چا کې جرأت نو چې بیا پاسېدلی نو وال ټکولم شروع دي لیکن خدای یو یو کس مسلمان ہے یو یو کس مسلمان ہے بهر کې زمارونو دغه تکلیفونو سره اسلام خور شو. خود د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ذات اقدس ته وګوره د بیت الله خوا کې یو ځل لمونځ کو ابو جهل وی څوک به لاړ شي چې د فلانکې قصاب خانې نه یو پیروان راوړي مونږ خلک ته لرې یادو لرې اصل کې عربی کې سلا لفظ دی سین لام پیروان ته وایي چې کوم غوا لنګ شي او بچې په هغه کوم غلاف کې بندي هغه کوم غوښه کې وینو ډکې پیروانو ته وایي دا به څوک راوړي عقبه ابن ابي معيط سپیره پاسې لال راویړو چې راوی وسه چل وسره وکم نو نبی علیہ السلام ته اشاره وکړه چې په سجده پروت پر املا ولا کې نو حضور پاک له پملا راکې چا کې جرأت نو چې ته غردوري حضرت فاطمه ته چالو ماشومانو ته خو غږ نه کوي اپا منډه رااله هغه شی د نبی علیہ السلام د ملانه وګورو دا عقبه ابن ابي معيط یو رضاغ او پیغمبر علیہ السلام ته دغه سګریوان ته لاس واچاو تاوی کوله او نبی علیہ السلام ناستو چې زور یې ورکه په دې کونډو پرېوته حضرت ابوبکر صدیق راغی هغه ته خلاص کړ اتقتلون رجلا یقول ربی الله ظالمانو خو چې رب مې الله دې نو تاسو یې وجنه او حضور پاک کې هر قسمه طاقت مو په دې وخت کې د الله حکم داري چې تبغه نه کوي رستو بسره ګو وقبه بالکل نه په دې هر څه ناکام شو. یو ځل ته ابو جهل وی ذکر ته پیغمبر ویو وی دا پیغمبر خو سم معجزه می کنه وای کنه وی دا سپمه براتنی منه کې دا سه معجزه به وخته کې سړی وي چې په اثر مې ول چکول ولګول خدای به خو بس جبل ابي قبيس تو خطل وی راځه الله نے سوال وکړ الله به کوم دا معجزه کوم راوي خېجو جبل ابي قبيس تو خطل وی خطه دا سپمه نیمه شو بیا به مې ومنه ویاو الله سپومه دو ځای کړ نیمه د غر نه یو طرف ته شو نیمه د غر نه بل طرف ته شو اقتربت الساعة وانشق القمر نو چې څنګه نیمه شو ناغي سوي ودا د نظر بندي وکړه په مونږه جادو دی وکړه وی خانو زمان نظر بندي خو پتا شو کیږي یو وی د بار خلکو ته پوسو کې جادو خو تاسو باندې وشو وی با خبره ټیک تا نو چې کومې قافلې په لاره د مکې را روانې وي روز به پس را هغې نه تپوس وکړو تاسو په ځانکش پسې نه ولیدې یاره وی سپومې په مین دوه شوې وه وی اوس منې که نه یاره وی غټ جادوګرې په ټوله دنیا د جادو چلېږي آیا ځان به دا ټوکې به یې کول بهر کیف څه واقعات به ته بله جمعه کې بیا وګورې اصل دې په اندازه تاسو ورونو په دې اندازه باندې ځان پوه کړئ چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مبارک وجود د هغه په صحابو د دین څونه قربانۍ راغلي موږ څه وکړل نه مو مال کې څه قرباني ورکړه نه مو په جان کې څه قرباني ورکړه نه مو په اولاد کې څه قرباني ورکړه الټا لا دین پورې خندا بیا لیکو
نیکانو پورې خنداګانې بیلې کړو، جوماتونو مدرسو پسې او په عالمانو او دیندارانو نیکانو او ګیرې پورې پټکي پورې خنداګانې مو بیلې وي. کم از کم د دې نه ځان ساتي. مرګ را روان دي، د دنیا د هر څه پاتې دي، دا بچی پاتې دي، دا مال پاتې دی، دا کارخانه دی پاتې دی، دا موټر دی پاتې دی، او که د چا ریاله او خر دی هغه دی پاتې دی. د قبر نه به حساب کتاب به را سره کېږي. او حضور پاک چې د کوم دین لپاره محنت کړی دی او خواري کړی ده هغې له به مونږ هم کار کوو. رب العالمین دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په نقش قدم موږ روان دی. الله دې زمونږ د حضور پاک مبارک کل عقیده خپل عمل نصیب وګرځولی. الله ته د ګمراهونو په امن کې وساتي. خدای رښتیا او سوچه عقیده او سوچه عمل هم نصیب کړي. الله که څوک مریضان دي ته وله شفا ورکړي، که څوک قرضداران یې قرضونه اخلاص کړي. یو مرګري زنانه د کور کې د پالج والې ده، دو کې چې رب العالمین ورته شفا ورکړي. الله که په کورونو کې څوک بیماران دي، که اسپتالونو کې ټولو له الله شفا ورکړي. که د چا اولاد نه بچي نه خدای نارینه صالح اولاد ولا ورکړي. الله که څوک په پریشانو ټینشنونو کې دی الله پریشانۍ په خوشحالۍ بدلې کړي. خدای موږ د مخلوق د شر نه وساتي. څوک بې روزګاره دي روزګار یې نصیب کړي. د چا روزګارونه دي پکې ډېر لوی برکت واچوي. زمونږ د جومات کې چې چا تعاون کړی دی د مال یا د بدن، الله ټولو له په دې باندې اجرونه ورکړي. او زمونږ د جومات الله په دین آباد کړي، په منځګزار آباد کړي، او د قرآن شریف په تلاوت باندې آباد کړي. خدای ته زمونږ نه راضي شي او دنیا او آخر کې د خپل قهر او خپل غضب نه په امن او امان کې وساتي. او آخر وخت کې په خپل دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله. چې څوک اودس مات کی تش او اودس پوچ نه کی دا ډېره لویه ګناه ده.